یو په تکلیف کې دي زما زړه پې دردېږي خو که د بل تنظیم پښتانه دي ډېر به پښتانه بیا مې نه پې دردېږي نه دا فکر نه دی ملي زه د یو قبیلې یمه د بلې قبیلې خلک د هغو بېعزتي او عزت زه د ځان نه شمارمه پیغورونه هغه قبیله ته پرې ورکوم زه د یو علاقې یمه په بل علاقه کې پښتانه وژل کېږي زما زړه ته درد نه رسېږي لہذا دا کام نه شو ما دا خبره ډېره کړې ده چې پښتانه وایي چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم ستا لویه ګناه دا نه ده چې ته پښتون یې ستا لویه ګناه دا ده چې ته تقسیم یې ته پښتون نه یې ستا ملي احساسات د یو سیمې د یو قبیلې یا د یو تنظیم تر حده محدود شوي دي ستا ملي فکر محدود شوی دی ستا ملي فکر لاندې ټول ملت نه راځي ستا د قامي فکر لاندې ټول قام برابر نه دی لہذا قامي او ملي فکر د قام او د ملت اتحاد ته لاره جوړوي دا قام چې موږ متحد کوو په دې خاوره به داسې خلک هم وي چې ما ته به رد بد وایي غلط الفاظ به راته استعمالوي که یو خبره ده دی زما د وطن دی زه به هم آهنګي کوم زه به ګزاره ورسره کوم بیا به د په زړه کې دا فکر پیدا کېږي چې زه به هم ګزاره کوم فی الحال پښتانه بالکل موږ دشمن تنګوي ستړیوي مو ذلیلوي مو خو په خپل منځ کې هم پښتانه د بې اتفاقۍ شکار دي چې هغه دشمن ته لا هم لاره ورکړې ده نو لہذا پښتانه به د ځوانان به د ملي فکر سفیران جوړېږي هر څوک چې دلته په پښتنو پسې د پښتنو په منځ کې د بې اتفاقۍ الفاظ استعمالوي سوال ورته کوه چې بې اتفاقۍ موږ ډېر ذلیل کړي یو نور دا الفاظ مه راته کوه نو لہذا که موږ ملي فکر لرلو دا به یو ملي اتحاد جوړولی شي چې ملي فکر نه موجود هر اتحاد به ناکامه کېږي په هر اتحاد کې به موږ د یو بل خپې وهو په هر اتحاد کې به مو یو بل ته منصبې جوړې کړې وي چې دا زه څنګه رانسکوروم خو که ملي فکر موجود و بیا به موږ یو بل ته لارې اسانوو بیا به یو بل ته لار جوړوو لہذا چې ملي اتحاد موجود وي بیا به زما سټوډنټ هم محفوظ وي بیا به زما وسایل هم محفوظ وي بیا به زما ژبه هم محفوظه وي زما د خاورې تقدس به هم محفوظ وي نو د دې دپاره باید ملګري فکر ولري په پنجاب کې بلها زمونږ پښتانه سټوډنټس دي ژوند تېروي موږ چې د څو کالونو نه د دوی سره اشنا یو هر وخت په احتجاج کې وینو هر وخت په درنه کې وینو کله بوک هړتال دی کله ریاض نیولی دی کله لمګیر دی کله بل دی جیلونه دي یو ملګری جیل ته واچوي هلته 800 نور سټوډنټان هم د هغې یو د جیل د وجې هغه غریبان هم مجبور وي هغه تعلیم نشي کولی لہذا د پنجاب د ټولو یونیورسټي چې کوم وایس چانسلران دي وایس چانسلر وي هغه خو تعلیم یافته دی هغه خو تعلیم کړی دی باید هغه سامراجي او استعماري فکر د ذهن نه وباسي او د پښتنو درد د دوی تکلیف انډرسټینډ کړي او دلته د پښتنو چې کوم نیول دي کوم وهل دي کوم امتیازي سلوک دی دوی ځانونه تعلیم یافته ثابت کړي او په هغه کې یو داسې عمل وکړي چې دا ختم شي دا ځوانان چې ونیول شي هلته په کور کې د فیملي هم سل شکونو ته واچوي چې زما زوی څه کړي دي زما باباګانو ستا زوی نور هیڅ نه دي کړي خو د پښتو او پښتونولۍ باید دوی کیسې کړي وي اوس دا دومره غټ جرم شو پوره موږ تعلیم کوو په هر ځای کوو خو د غلامۍ په قیمت یې نشو کولی په هر صورت کې کوو خو د غلامۍ په قیمت نه لہذا دلته به خلکو ته یا د پښتنو سټوډنټانو ته یو لار برابریږي بیا به په دې سټوډنټانو کې دا فکر د هم آهنګۍ پیدا کیږي او بیا به نه دوی ځنې تنګ وي نه به د دوی د لاسه سټوډنټان تنګ وي نو لہذا د یو خبره که دوی ته رسیږي
چې دوی د دلته د سټوډنټ سره گزاره وکړي. زه د سټوډنټس نه علاوه لږ په دې ښار کې د پښتنو تاجرانو خبره هم کوم. منم غریبان راغلي دي، خپلې بېروزګارۍ راوړي دي دلته، لہذا د دوی سره به هم موږ هر وخت ولاړ وو. که مارکیټ ړنګېږي که دکان ړنګېږي چې ګورې د پښتانه به ړنګ شوی وي، نه بل قانون شته نه څه شته دی د دوی لپاره استحصال کېږي. دلته به په دې ښار کې پښتانه د خپل وطن نه لرې د اتحاد نه کار اخلي، د اتفاق نه کار اخلي. زه بیا وایم دا د اتفاق او د اتحاد خبرې چې کومې دي دا زموږ تر خولې پره محدود نه دي پکار، دا باید په اعمالو کې هم ثابتې کړي. او د دې دپاره دا پروګرامونه هم چې کېږي دا دې ځل خو مطلب اول ځل دی هم موږ تېر ځل راغلي وو، خو د غټ پروګرامونه په یونیورسټۍ کې یعنې بیا به یې ویل چې کړه موږ چې راځو دا چېرې څه جرم دی. سړیا موږ نه یو جرم، چا چې قتلونه کړي دي هغه جرم دی. څوک چې امن غواړي هغه نه دي جرم. خو مسله دا ده چې چا قتلونه کړي دي هغه پښتانه نه دي، خو چې څوک امن غواړي هغه پښتانه دي. موږ په امن کې بدنام شو، هغه په قتلونو کې نیکنام ګرځي. کالونیل پالیسي دي، استعماري قوتونو یو استعماریت جوړ کړی دی. محترمو بار بار د یو بل اورېدنه هم کوو، بار خبرې هم کوو. ما نن د موجوده پروګرام چې کوم چوکاټ دی هغه کې خبره راټولوله، ځکه مې داسې وکړل. یعنې تر دې دا خو د افغانانو د انجونو د تعلیم خبره ظاهره خبره ده، خامخا کوو. د ډیوډ جونز نه راواخله تر نن ورځې پورې هلته افکار لګیا دي چې افغانان د تعلیم نه حاصلوي، افغانان انجونه د تعلیم نه حاصلوي. نو محترمو موږ د دغې ځای نه هم په کلکو ټکو د هر هغه عمل غندنه کوو چې هغه د پښتنو افغانانو که هر چېرته آباد دي د دوی د تعلیم په مخ کې خنډ جوړېږي، یا د دوی د روزګار یا د دوی د ښه ژوند په مخ کې خنډ جوړېږي. نو موږ به د هغو دپاره تل غږ پورته کړی دی، بیا به هم غږ پورته کوو. دا یو خبره کېږي چې د پښتنو په کلچر کې دا ده چې دوی په ښځو تعلیم نه کوي. دا مکمل دروغ دي. که کلچر ګورې نو 2000-3000 کال اول د دنیا په یو کلچر کې هم دا تعلیمونه نه وو، خو دا د دنیا د جدت سره په هر کام کې راشي. زمونږ په وطن کې د خدای ډېرې یعنې ښې ډېرې ډاکټرې هم شته، انجینرې هم شته، تر هر فیلډ کې شته دی، او ښه تکړه هم دي. دا د پښتنو کلچر نه دی، دا د پښتنو کلچر نه دی چې دلته دی د ښځو تعلیم نه وي. د پښتنو کلچر دا دی چې تعلیم به وي، البته د استعماري قوتونو کلچر دا دی چې پښتانه دی په ښځو تعلیم نه کوي. دا د ډیوډ جونز نه راواخله، دا د څه نومې ساکا او د داسې راځه تر نن پوره دا چې چا هم دلته د تعلیم مخالفت کړی دی تاسو یې وګورئ چې هغه د چا استازیتوب کړی دی. هغه د پښتون افغان د ارمانونو استازیتوب نه دی کړی. د پښتون افغان د ارمانونو استازیتوب په دې خاوره باندې د نر او د ښځې د ټولو تعلیم دی. ډېره مننه کوم. خوشحاله ډېره مهرباني مشر منظور